دین زمونږ صفات ته خو یو څو خبرې داسې دي که نه سړی زده کړي او په دې باندې عمل وکړي نو دین باندې چلېدل موږ ته اسانه به شي. د ټول نه مخکې چې ده کلمه طیبه ده. کلمه طیبه چې موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ چې دا کلمه وویلې د اسلام په دایره کې داخل شو. د اسلام په دایره کې داخل شو. امیر صاحب همدا بیان به ته وکړم که په شاعرۍ کې درته وکړم؟ ها وایي زمونږ دین کې څو صفات دي دغه قابل معلومات دي، پسې د کور نه وتل غواړي، دغه خبرې زده کول غواړي. وایي زمونږ دین کې څو خبرې دي داسې خوږې لکه شکرې دي. په اول سر کې کلمه ده د اسلام دغه علامه ده. د کلمې په معنا ځان پوه کا، بیا پرې دا نور مسلمانان پوه کا. وایي د کلمې داسې معنا ده د نور نه ډکه خزانه ده. نشته لایق د عبادت څوک د خدای د ذاته نه اوچت څوک. رسول پاک پیغمبر دی، دغه استاد د اکبر دی، د الله دغه خوږ رسول دی، موږ ته په سر سترګو قبول دی. ورځ په قیامت به شفاعت کوي، غمخوار به غم د خپل امت کوي. وایي که مونږ کې راشي حقاني طریقې د پیغمبر د نوراني طریقې، وایي د دین په لاره به موږ ته تلل اسان شي او مخکې به دغه سخت منزل اسان شي. وایي په کلمه باندې عمل پکار دی، یقین مضبوط او مکمل پکار دی. وایي بنده ته خیر رسی که شر رسیږي د خدای په حکم مقرر رسیږي. عزت او ذلت دواړه الله سره دي. وایي دا نه زما سره نه تا سره دي. وایي څوک د مخلوق ته سجده نه کوي، کاسې وکړي څه فایده نه کوي. وایي د کلمې ډېر برکات دي، دغه قابل معلومات دي. وروره د دې ته ځان تیارول غواړي، دغه خبرې یادول غواړي. په کلمه خو مسلمان شولې، پو په نفع او نقصان شولې، باقي لا پاتې دي پنځه خبرې. دې پسې دي د مانځه خبرې. مونځ چې دی په نرو ښځو باندې فرض دی، دا به کوي در باندې قرض دی. بنده عاجز دی، محتاج دی. مونږ مؤمنانو له معراج دی. وایي شته په مانځه کې برکت، مونږ خو کنجي ده د جنت. وایي څوک چې د جمع بندوبست وکړي، کور کې ترتیب باندې اودس وکړي، جومات ته ځي دغه انسان لاس کې جنډه وي د رحمان. وایي په هر قدم یو ګناه کمیږي، د دنیا کار یې وایي بې وینا سمیږي. وایي نیکي لیکل په هر قدم شي، کاږه واږه کارونه یې وایي سم شي. وایي څوک چې بازار ته شي روان، لاس کې جنډه وي د شیطان. وایي که په ده هر څومره دولت ورېږي، د خدای د لورې پرې لعنت ورېږي. وایي تیزیږي مونږ سره نظر د سترګو، تیزیږي مونږ سره نظر د سترګو، یخوالی دی د پیغمبر د سترګو. مونږ ګناهونه د انسان رجوي لکه دا پاڼې چې خزان رجوي. غوره مونځونه د جومات دي، دغه قابل د معلومات دي. و دې ته خپل ځان تیارول غواړي، دغه خبرې یادول غواړي. وایي څوک چې یو مونځ په قصدن قضا کړي، الله د ځان نه نارضا کړي، حساب کتاب به په قیامت کېږي. د هر بنده سره قضاوت کېږي. هلته به ګیر په خپل قانون وي، دی به ملګری د قارون وي، دویم به فرعون، دریم به حامان وي، د هغوی جم کې به روان وي. بل به وایي بیب د خلفزی وي، دا به په ډله کې د دوی وي. کتاب پرې داسې حواله ورکړې، د خدای رسول پرې فیصله ورکړې چې د وختونو اهتمام وشي، د مانځه داسې انتظام وشي چې دا به جمع جماعت سره وي، په طریقه د پاک ازر سره وي. حدیث کې داسې فرمایلی نبی په مبارکه خوله ویلي نبی، اوویش مونځونه چې راټول کړې د جمع یو مونځ سره ټول کړې، دغه د جمع مونځ بهتر دی. داسې حدیث د پیغمبر دی. د مانځه ټول حساب کتاب کېږي. وایي د دې اول سوال او جواب کېږي، نیکي او بدي. وایي تلې په تله باندې هر څه به وینې، وایي په خپله باندې. وایي ورځ په قیامت کې چې تاوان وکړي انسان، هلته به ارمان وکړي. وایي تلل په پل پولیس ورات دي، دغه قابل د معلومات دي. اوس دې ته خپل ځان تیارول غواړي، دغه خبرې زده کول غواړي. مونږ خو فرض عبادت دی، دې ته د علم ضرورت دی. درېمې خبرې ته مې فکر شو، بیان د علم او د ذکر شو. وایي علم د فرض هر انسان باندې، په نره ښځه مسلمان باندې. وایي چې دومره پرې احکام معلوم کړي، هم پرې حلال هم پرې حرام معلوم کړي، چې په اسلام کې زندگی کوي څوک، د الله دین او بندگی کوي څوک. دلته پکار د معلومات د مونږ، روزې، حج او زکات. اوس به بیان کم فضیلت د علم. وایي شان ښودل شوي اوچت د علم. وایي څوک چې قرآن نه یو آیات زده کړي او د دین علم معلومات زده کړي،
سلو نفلونه آیات غوره ده حدیث کې دغه معلومات غوره ده وای څوک چې نفلونه زر رکعاته وکړي په عبادت کې خواري زیاته وکړي د دې نه زیات به وي ثواب د علم هر څوک چې زده کاندي یو باب د علم وای د زر عابدانو نه زر بعلم شیخانو نه یو عالم سخ لګي شیطان مانی وکړي یقین په دې بیان خدای پکې خیر برکت ته علم ته ځکه ضرورت ده علم چې نوې مشکلات وي علم چې نوې مشکلات وي دا قابل د معلومات ورو اوس دې تخپل ځان تیارول غواړي دغه خبرې زده کول غواړي اوس به د ذکر وضاحت کومه هر مسلمان ته نصیحت کومه مرګ را پسې ده ورته فکر کوئ څوک جنت غواړي خپل ذکر کوئ ذکر چې ده دا د علم یو قوت ده د دې حدیثو کې صفت ده وې زیبه په خندا به ذاکرین جنت ته ورځ په قیامت کې بهترین جنت دا الله غوره عبادت ذکر ده په عملونو کې اوچت ذکر ده چې ذاکرین خلق زنده دي چې ذکر نه کوي مرده دي سهار او ماښام تسبیحات وایي درود په نبی باندې ډیر زیات وایي روزانه سلسله پشمار کلمه وای تمجید او استغفار کلمه هم په قران کې تلاوت کول تل دا الله ذکر په کثرت کول تل سلورم ټایم لکم ده کنم خوستا که خوخه مطلب لګي شارټ کټ کو کنه زګه ټایم هم کم ده سلورم نمبر بیان واورا خوږه خبره په خشان واورا وې د دین خبره په تعظیم کوم په اکرام د هر مسلم کوم وې د مشرانو په خدمت کوم پارماشم به شفقت کوم تابعداري وې د مور او پلار کوا ضرور پختنه د بیمار کوا وې چې خپستانه مور او پلار نشي چې مسلمان د نازار نشي د خدای رضا په عبادت وګټي ایمانداری کوي جنت وګټي شته په امت کې خدینی عالمان او ډېر حق پرست حقانی عالمان د عالمانو به عزت کو دا به د زړه په صداقت کو یو زر کبر تکبر مکوي رب خپکیږي دا دستور مکوي پر دې خبره او غیبت ونه کړي خندا د بل په مصیبت ونه کړي د خدای د دین صحیح معنا نه وکړي نیکی طرف ترابل نه وکړي پنځم نمبر نیت اخلاص بیان ده د هر مؤمن د پاره خاص بیان ده وې د خدای د دین صحیح معنا نه وکړي نیکی طرف ترابل نه وکړي دا نیک عمل به موږ چاله کو دا به خالص د خدای رضا لکو چې د کم کاری اراده وکړو موږ دا به چې د کم کاری اراده وکړو موږ د آخرت ځان له فائدہ وکړو موږ وې دا به زموږ د پاره غوړه شي د نیکی لار به برابر شي وې که انسان هر څومره مجبور وي چې په اخلاص نیمه کجوره وي په سپانه ته ورکه چاله وې الله به شي درنه خوشاله وې نه د قبول ریاکار عمل نه د قبول ریاکار عمل نه پنه کوي کې د شمار عمل نصیب نشته په ثواب کې وې خپل ځان راولي عذاب کې نشوي مشغول په عبادت کې رب ته وسوي قیامت کې لکه مرغۍ په دام بخکار نه خلې دا سي بنده په خپل اقرار نه خلې خبره وې بل د سرګند د غم شته په دوزخ کې او کند د غم کتاب ورکړې دا سه پتا ورس کې 300 کرتا له دوزخ له دې کله امان غواړي د پاک الله نه خیر د ځان غواړي وې د دین چې هر څه تفصيلات دي دا قابل د معلومات دي اورور اوس دې تخپل ځان تیار اور غواړي دا خبره یاد اور غواړي شپږم نمبر کې روایت ده داسه شپږم نمبر کې روایت ده داسه چې لازم شوی په امت ده داسه وې دین کې پوره مهنت کول دي خپل ځان لغم د آخرت کول دي د مرګ نه مخکې بندوبست وکړي د دین په کار کې پوره وس وکړي وې د عبادت ادا حقوق جوړ د الله سره تعلق کړه وې د آخرت نه سخت ویره وکړه د خدای په دین کې خواري ډیره وکړه وې د تبلیغ کار چې د هر پیغمبر کړی دی او د دنیا ګډ ته خبر کړی دی وسه په مونږ ذمہواری پاتې ده خبره ډیره ضروری پاتې ده وې دین پسې وځه کله کور پیدا وې دا د دنیا محبت نه پیدا وې څوک چې تیاری غلا سوجت کوي حضرت ملس کې په اخلاص سوجت کوي وې خاطر د خدای او پیغمبر وکړي د دین کارونو ته نظر وکړي د سلوه میاشو اراده ولیکي او ما سره کړه دا واده ولیکي د ژوندۍ له سبا اور ده عمر چې ده د جمی مازیګر ده د خدای په در کې جړاګانې وکړي او ما ناصر تم دواګانې وکړي چې الله تعالی دا ټول نه کړي واخر دا